الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون آمنت بالله صدق الله العظيم. عزیزانو د قرآن کریم د سورہ اعراف 19 سپارہ دا داغي یو سو آیاتونه ماستاسو مخکې وړاندې کړل. د دې آیاتونو پرانا کې د قرآن او د حدیث مطابق یو سو د عبرت خبرې ذکر کول غواړم. اللہ جل جلالہ چکل آدم علیہ السلام پیدا کو نو دا اغ شان دا اغ ذریت دا اغ اولاد چکل ظاہر کو نمودار کو علماء کرام دا اغ معاہدے دا اغ عہد ذکر داسی کئی چی پا عالم ارواح کی رب العالمین دا دے طولو ارواحنا تپوسو کو چی اے دا آدم علیہ السلام اولادا اے بنی نوع انسانا تاسو پا عقل و پا شعور و تدبر و سوچ سرمال جواب راکے چی زستاسو خدای یم او کنا ستاسو الہ زیم او کنا مدد کولو والا پا مصائبو کی دا آغتا دا آواز کولو والا دا اولاد ور کولو والا دا ہر قسم مرضونو مصائبو ور کولو لر کولو والا زیم کمانا سوا سوک بلشتا. نو تمام بنی نوع انسان بیک زبان عالم ارواح کی جواب ورکو چی بلا اے اللہ تانا سوا زمنگ بل اچ الہ نشتا. اے اللہ زمنگ مددگار زمنگ الہ زمنگ د سجدو او د نظر و د نیاز لائق صرف یہ کی ہوتا ہے. بیا رب العالمین د دې عمومی عہد نه بعد یو قوم نه په مختلفو اوقاتو کې بیا عہد اغسته ده.
یهودنا عهد اغسطه شوه دے، نسواراونا اغسطه شوه دے، بنی اسرائیلنا اغسطه شوه دے. ہر یو قوم نا جدا جدا عہد اغسطه شوه دے د توحید او د الله جل جلاله طرفنا دراله گلی شو رسولانو پبارکی. په مختلفو مقاماتو کې قرآن مجید کې د دې عهدونو ذکر شتا. په دې مذکوره ځای کې هم رب العالمین د یو عهد ذکر کړی دی چې وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. ټولو وی چې یا الله صرف ته د نظر و نیاز لایق یا الله ته صرف حاجت روا او مشکل کشائے، تا نه سوا بل هیڅوک مشکل کشا نشتا. اللہ فرمائی شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین. بیا شرط انکار ونه کوي چې دا ونه وایي چې موږ ته خو پته نه و، موږ خو معلوم نه و، مخکې نه تاسو ته اطلاع ده، ما درته وی چې ګوره مانا علاوه څوک بل الہ شتا، تاسو وی چې نه. دا خبره په دل او دماغ کې کېنوي چې مانا سوا بل الہ نشتا، مانا سوا بل فریاد رس نشتا، مانا سوا بل حاجت روا مشکل کشا نشتا. صرف زیم اسنا چې د دنیا لالچ د خزه او د بچو د خواہشاتو او د خواہشات نفسانیه یا د دنیا او د مال او دولت په هوس او په شوق کې راشي، دا عهد چرته درنیر نشي. نو دا عهد رب العالمین تمام بنی نوع انسان ناغسته ہو. بیاء خصوصا بنی اسرائیل او د یهودو نه هم اغسته ہو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راشي نو تاسو به دا غیر رسالت منه، بلکہ اغوی د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراتگ مشتاق و منتظر و چې کله به پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام راضی. تورات په انجیل او په کتابونو کې د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د رسالت ذکر وو، هغه خوشخبری دوی ته رسیدلې وا. نو دوی وی چې کله به راضی چې منګه داغه کلمه وایو، خو چې کله راغلو نو بیا یکسر دا غي نه جدا شول، د خپل مشرانو، د آباءو، د پیرانو، د میاګانو، د لویو لویو مولیانو اتباع وکړه. او همیشه د پارا سړی څومره لوی عالم ولی نه، خو چې کله یو عالم کې اتباع د سنت نشتا، کله یو عالم چې د الله او د رسول د لارې نه وغړیږي، کله یو بزرگ او یو ولی چې د الله او د رسول لارې نه صراط مستقیم نه وغړیږي، الله رب العالمین د آغا هر شی ختمی. بیا د آغا حشر رب العالمین د فرعون او حامان او نمرود او شداد وغیرہ سره کوي. ولی ولایت د رب العالمین د طرفنا صدا سے شی نه دی چې یو سړی ته ورسېده، ایواز برگی ایوا درجہ یو انسان تا ورسیدا نو بس دے جو چاہے کر دے، لیکن دنا آغا درجہ اللہ اخلینا نا داسی نشی کی دے، بلکہ کچری دے دا اللہ او دا رسول خلاف وو کی نو دا تمام درجے ملیا میٹ شی، دے تباہ او برباد شی. دا اولیاء الرحمن پزے باندے داسی سڑے دا اولیاء الشیطان پٹولی کی بیاشمار لے کی. نو په بنی اسرائیلو کې او په هغه وخت کې یو لوی عالم او یو لوی بزرگ وو چې دا کم آیاتونه دا هغه په باره کې راغلي دي. الله فرمایي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. اللہ جل جلالہ فرمائی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، سناؤ کا دے خلق تا اے محمدہ،
او آیا د خلق تا د عبرت د پارا چې د خلق عبرت نه حاصل کی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا اے محمد د خلق تا د عبرت د پارا تیرا کا شیشے تیرا کا نبأ الذی قصہ د هغه یو کس آتیناه آیاتنا چې ورکړیو منګه غتا خپل آیاتنا څه مطلب د قران د الله جل جلاله آسمانی کتابونو باز علم الله غلا ورکړو عالم ځکه الله فرمای آتیناه آیاتنا اشاره دا چې ګورا هغه ولی دا سے جټ ولی او بزرگ نو بلکې الله جل جلاله د آسمانی کتابونو علم هم سباز ور کړو پاره کې د مفسرین ډېر اقوال دي مشهور ترین قول ابن مردویہ د حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت نقل کړي ده مشهور روایت صحیح روایت دا ده چې دا سړی بلعم بن باعوراو لوی ولیو لوی بزرگو د شام په علاقه کې بیت المقدس سره نږدې کنعان په علاقه کې اوسېده او ډېر لوی بزرگو او ډېر لوی ولیو ډېر ښه عالم وو الله جل جلاله صبر خدل ور کړي وا اسم اعظم د تیاد وو مستجاب الدعوات وو لګی کام مستجاب الدعوات وو کله چې د دعا وکړه نو رب العالمین به د دعا زمکه تنه غرزولا الله جل جلاله دی بلعم بن باعورات یو داسې مقام ور کړو د علم او د عبادت په وجبان دی زکا رب العالمین ته چې سو قربت حاصلې هغه صرف د الله جل جلاله په وحدانیت باندې او رب العالمین ته په سجدو باندې او عبادت باندې مقام حاصلېږي په اصل نسب باندې نه حاصلېږي او ورو کې غټانه لکام نو نو الله جل جلاله دل چې دا مقام ورکړو دا سکارو چې یو وخت دا سراغو چې پروردگار عالم موسی علیہ السلام او داغه قوم بنی اسرائیل تاسو ته د خبره متعلق معلومات شتا چې فرعون او داغه قوم د موسی علیہ السلام قوم بنی اسرائیل باندې ډیر زیات تشدد کولو ډیر زیاته برحمی ور سره کولا نو الله جل جلاله چې کله موسی علیہ السلام د پکور کې لوی کو او رب العالمین د موسی علیہ السلام د رسالت په وجه باندې د هغه د نبوت په وجه باندې فرعون ته شکست ورک فرعون ډوب شو او قوم تباہ و برباد شو نو موسی علیہ السلام سره د خپل قوم بنی اسرائیل ته نه ازادي حاصله کړه سو اخبات موسی علیہ السلام خپل لاو لخر روان کو ډیر لوی لخر روان کو او لخر سره روان شه جبارین سره جهاد کولو جبارین یو قوم هغه سره چې کله د جهاد د پاره وته نو موسی علیہ السلام پیغمبرو اغوی ته پتاوا اغوی ته دا علم و چې حضرت موسی علیہ السلام دا الله نبی دی زکا چې کچری نبی نوې دا د شان او د شوکت والا او دا د مرتبه والا نوې نو فرعون پشانتا لوی لخر د فرعون پشانتا جابر حکمران د فرعون پشانتا ظالم او طاقتور حکمران تا الله سرنګ شکست ورکړه د په مقابله کې ټولو تدا معلومه وا چې دا موسی علیہ السلام دا الله جل جلاله نبی دی دا د یو مقام لایق او چختن دی دا معمولی سړی نه دی نو کله چې حضرت موسی علیہ السلام دغه جبارین په مخالفت کې جهاد ته وته نو هغه قوم والا خلق ټول غون شول او دا جرګه وکړه چې اے قوم موسی علیہ السلام ډیر سخت سړی دی هغه لخرم ور سره ډیر زیات ته قوتم ور سره دی هغه نه علاوه رب العالمین هم داغه طرفداری کوي ولی سوچ وی چې لا اله الا الله
رب العالمین خامخا داغ طرفداری کئی، رب العالمین خامخا داغ مدد و نصرت فرمائی. مشرکین و کافر چیو کنا اغوی تا دا علمو، اغوی تا دا تجربه و دا مشاہدہ وا چی سوک وائی چی لا الہ الا اللہ، سوک چی یو اللہ تا عبادت کئی پاغ باندے تمام قوم چرتا ہم ترقی نشی حاصل والے، غلبہ نشی حاصل والے. سوک چی یو اللہ پا مخ کی یو دا اللہ پا حضور کی سجدہ ریز وی، آغا دا لکنو خدایانو والاو مقابلی تا چکل اوزی نو دا لکنو خدایانو والا مغلوب رازی و دے غالب رازی. دا خوگوی تا تجربہ وا. نو پخپل ما بین کې دا جرګه وکړه چې د پارا صدا سي منصوبه جوړول پکار دي چې دا سړی منګ نه پشاو تختی نه. خياران وی چې ګوره بلعام بن باورا ډېر لوی بزرگ دی زمنګ په علاقه کې، ډېر لوی عالم دی. لکه موجوده دور کې ډېر عالمان داسې شته چې تاسو د خدای په ځای باندې منلي دي، او دیم عالمان دانه چې عالمان نه دي. هر علاقه کې داسې بلعام بن باورا وی، خو بشرطی چې مسلمان سترګې کولاوی لغونی سوچ کئی، د چا په پټکی، د چا په جوبې، د چا په بریتونو، د چا په ګیری، د چا په عطرو، د چا په سینټو، د چا په خوږې جبې بنه خطا کی. بل ورځ یو عالم قصه کوله، مولانا علیم الله صاحب د ټل شیخ الحدیث وراره دی دلته راغلی او شپه وه، هغه یوه قصه وکړه. یو بزرګ و، ډیر یو لوی بزرگ مشهور په وی علاقه کې پیر وو، او خلکو ډیر په لوی باندې منلو. د هغه یو طریقه وا، طریقه داوا د تعجب خبره چې کومه د ذکر کولو قابل دا غا داوا چې ډیر بشماره مریدان یو، ډیر بشماره خلقو د منلو، ډیر خلقو داوی چې دا د الله ولاده، ډیر خلقو داوی چې دا حق پرست پیر دی، دا لوی د کراماتو والا سړی دی، دا خدای صاحب د کرامت ته. هغه بنن یو سړی سره وې چې یاره مریدا تا سره به سبا 10 بجې ملاقات کوم، او بل مرید ته یعنی په صدا کې به تا سره ملاقات کوم، بل مرید ته به مو وی چې الکه سبا 10 بجې به تا سره ټل کې ملاقات کوم، بل مرید ته وی چې سبا 10 بجې به تا سره ان شاء الله کراچۍ کې ملاويږم، خفکیګه ما. په یو یو ټیم باندې به مختلفو کسانو سره په یو وخت په یوې ورځ باندې دو ملاقات وعده وکړه چې بس ان شاء الله چې رب وغواړي الله وغواړي الله سم چې داسي کیږي نه. خلک وایي چې اوه صلوي توکل دې په الله باندې. عوام هډر ساده خلق دي، عوام ډیر ساده لوح دي. ساده ولی دي د الله د کتاب نه دي خبر. کله چې یو سړی سره ډیر علم شته دی، یو سړی سره ساينس هم شته دی، فلسفه او ریاضی، نحو او صرف او منطق، قسمه قسم علمونه انسان ته حاصل دي، خو چې ترسو پورې د رب العالمین د هغه کتاب علم ورسره نشته چې الله فرمایي الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. رب العالمین فرمائی ذالک الکتاب، یہ میری جو کتاب ہے، یہ میری طرف سے جو نازل کی گئی کتاب ہے، یہ میرے طرف سے جو نازل کیا گیا قانون ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی ریب نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے ہو سکتا ہے تیرے ذہن میں ریب ہو سکتا ہے، میرے کتاب میں ریب نہیں. تیرے ذہن میں نقص ہو سکتا ہے لیکن میرے کلام میں ریب نہیں. تیرے ذہن کے اندر گندگی ہو سکتی ہے کہ تمہارا یہ شک ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کہیں پنجاب کے نبی لائے ہیں یا کہیں پنجپیر کی نبی لائے ہیں. نہیں نہیں، رب العالمین فرماتے ہیں ذالک الکتاب، یہ ایک ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ. تمہارے ذہن میں نقص ہو سکتا ہے، تمہارے دل دماغ میں گندگی ہو سکتی ہے، لیکن میرے کتاب میں ریب بالکل نہیں. رب العالمین فرمائی د تمام کائنات علم یو انسان سرشتر خوچ کلا غد لا الہ الا اللہ دا علم نہ دے خبر نو دے نہ لوی گمراہ بل ہی سوک نشتا، دے نہ لوی امی بل ہی سوک نشتا، دے نہ لوی جٹ بل ہی سوک نشتا. نن عوام
د انګریزه د ډاکټره د میډیکل د یو شي د بل شي د انجینیرینګ ماهران شتا ماهرین قرآن نشتا رب العالمین فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الانبیاء خیر الرسل اصدق القائلین فرمائی اے خلقو بہترین پا کائنات کے ہاگا انسان نہ دے چاگا انگلش ویلے دے بہترین پا کائنات کے ہاگا انسان نہ دے چاگا میڈیکل کڑے دے بہترین انسان پی او یہ پی او یا وزیر اعظم یا دا ملک لوئی لوئی سرمایہ دران ندی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خیرکم بہترین تم میں سے وہ مفلس آدمی ہے بہترین تم میں سے وہ غریب آدمی ہے تعلم القرآن بہترین طالب علم آگا انسان دے چاگا ستاسو پگلیو کو چوکی گرزی رب العالمین کلام حاصلی او ستا یو در تولار دے آگا وی چیزے فرعو باسا وزیفہ راو باسا دا بہترین دے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ بہترین انسان آگا دے چاگا دا رب العالمین کلام حاصلی آگا دا اللہ پاک کلام وائی زکا شیطان وی چکل دربار وہ لگئی کن مازیگر وقت کے دا ټول شیطانان نمبر پا نمبر ورزی یو توائی تاسکڑی اغوی اے زما آقا ما خود و قومونا پخپل ما بین کے وہ جنگول ایک کنارے میں بیٹھ جائیے تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا بل ورتوئی چھ اے زما آقا ما خو یو سڑے وہ لگولو بل میں پہ قتل کوئی ٹک دے کینا شاباش خدے اکڑل دمرا غٹ کار نہ دے خو چکل یو شیطان دا ورشی ورتوئی چھے آقا ما خودیر معمولی کار کڑے دے وہ تو ذکر کرنے کا بھی قابل نہیں اس میں تو کوئی کمال بھی نہیں تم نے تو بڑے بڑے کام کرنے والوں سے کہہ دیا ہے کہ بس بیٹھ جائیے اے آقا ما خود صرف یو معشوم علک روانو پلاس کی سپارنے ولیوا ما پزڑکے ورتوا چول چے گورا اے بچیا تلا د سبق نه دا سے لوبو کا کرکٹ ګلرا واخلا واغه کا کرکٹ کې خډیر خوند دی یاغه سپارا کې خو لړ کرکٹ ته تا د کار کړي اصل کار خدا دی ویلی وی تا تسپت دا ایک مقلا دا یو الک قتل و د بد الله کلام حاصل کړو آغا کلام بے حاصل کړو چې رب العالمین فرمایي هدل للناس یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کہیں بسکٹ اور کہیں چائے کا ذکر نہیں ہو هدل للناس یہ جیب کے پروگرام کے لیے نہیں بھیجا گیا داد خلق د خړلو د پار نه راغله داد د پار راغله چې ټول دنیا ته اعلانو کچ ولا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا اے دا اللہ دا کلام حاصل ان کو اے دا اللہ دا کلام حاملینو دا داسی کتاب دے چلا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا خبردار زمایاتونو باندے پیسے وانخلے دنیا ما حاصل ہے دا موئی چی مشرکینو پا بارا کے دے مڑا اگورا لگ تفسیر معرف القرآن وردو کے دے کپار بے باندی سوک نپوئی گی دا خود دے پا بارا کے دے چی پا ختمونو پیسے ما اخلے ولی دے بسکٹ خور زان نجوڑ کردے سیڑیا تا تا خلقوی چی مولی سیب شیخ الحدیث سیب او چی کل دا مدرسے نا رفارق شو حلوہ خور سیب دا نا جوڑ شو رشوت خور سیب دا نا جوڑ سیب دا خود تا زکر جوڑ کردے چی پا قرآن دے عمل نشتا شیطان وہی شیطان چی اے زما مریدہ مریدی چی کہ نا وڑا وڑا اے زما مریدہ لوئی کار دکڑے دے رب العالمین فرمائی هدل للناس دا داسی کتاب دے چی صرف یو سڑی تا ہدایت نہ حاصلی گی بلکہ لک ہا خلق تا ہدایت دا پارا عجیب منشور و دستور دے کچر دغا لک الف با تا ساویلی وے دا اللہ کلام حاصل کرے وے نو دا الک با بیاد لکونو دا زرگونو دا ہدایت ذریعہ جوڑا شیوا دا آواز با بیاد تیراو سرابان دے خور شیو ہر زیبوی چلا تشترو بی آیاتی ثمنن قلیلا
ہر ځای کې به دا چغې کېدې چې خبردار بدعتونه مه کوئ. فإن خیر الحدیث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. زیب زیب چغی والی چی گورا کمکار چی محمد رسول اللہ صحابہ کرامو تابعینو تبا تابعینو چاندے کڑے قرآن و حدیث کی داغے متعلق عبارت النس یا اشارت النس وغیرہ کی ساسل نشتا. دا سکار مکوے دا ببداتی بیخ نارے والے ډیر دنیا به د الله د کلام پیسو نه منع کړي وا. ډیر خلق به د الله جمعات ترا واستلو. ډیر خلق ته به دا ویلو چې خلق په لونو باندې پیسې ماخله حرام دي. خلقو ټي وي او وسیار او ډش ملګوي دا حرام دي. خلقو ګيري مخره دا حرام دي. خلقو وړي ګيري مجوړوي لوی لوی ګيري پرې دا هغه کار واجب دے. بیا بے ډیرو توی هدل للناس. یہ ایسی کتاب ہے جو ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے، بسکٹ نہیں ہے، ہدایت ہے. نو بہرحال خبره مې څه شروع کړې وه. هغه یو بزرگ چې و نو هغه ډېر لوی ولیو علاقه کې مشهورو. چاته به ووایي چې تا سره به سهار 10 بجې ملاوېږم، بل ته به ووایي تا سره به ملاوېږم، بل ته به ووایي تا سره ملاوېږم. چا به تپوسو کو اے پیر صاحب تا نه قربان شم. بیا د بیوم دا خو تپوس کوم دا څنګه ته د یو بل سره یو کیو وخت کې لسو کسانو سره ملاوېږي. دا کرامات الاولیاء حق کنه خالوی ولی ده. خیر بهرحال دی چې کله مړېده دا ولی دا مشهور چې کله د وفات ټیم راغو زوی جاړي زوی ته وی اے بچیا اے بچیا کچری ته زما پشان جوړېدل غواړې دا سیسبرګي او ولایت دې پکاري نو وایا. بتیرشی بل بتیرشی درې ورځې بتیرشی. کله چې درې ورځې تیرشی نو زمنګ دی جمعات تبا یو انسان راشي، ناشنا انسان، ناشنا سړی براشي. هغه کینیو پزان بچدر واچي. یو ډېر لوی بزرګ او ډېر لوی ولی به یې ښکاري ښه. هغه سره ملاقات وکړه بس بیا به انشاءالله ته زما په شان ولی شي. زوی چې عجیبه خبره بس امداسي مفتو کې چې ماته ولایت ملاویږي خدا خو ډېره د سونې په شان خبره ده. دریم عورت چې کله شوا جمعات ته یو لوی زبرګ راغی دې ځای پورې ګیره او دا جوبا چولې او دا د زبرګۍ لباس دې ځای پورې څڼې حساب کتاب سنتو مطابق. وی بیچاره لوی ولی راغی وی جمعات کې کېناسته په ځان باندې صادر واچولو ذکر کوي سر خوځوي خدای خبر چې څه وایي. کچاله کنزلم کوي خودی چې ذکر کوي نیک ګمانی کنه. ولی د قرآن او د حدیث علم چې چا سره نه هغه ګوګوي ګوګو ته څه پته لګي. ورغه ور سره کې ناست مولوی صاحب السلام علیکم. هغه وی وعلیکم السلام. بچیا تا نه خو مال خوشبوئی راغلا. داسې معلومیږي چې ته د مرحوم بابا بچی هغه د ولی الله یو زه دغه بچی یم. ماشاءالله. اے بچیا زه یو درخواست کوم ستا په حضور کې ته کده پلار پشان ولایت غواړي، ته کده پلار پشان مقام غواړي، ته کده پلار پشان تسخیر غواړي، سحر غواړي، هغه سي کمالات غواړي نو اجازه تو کا چې زده هغه سی ولی جوړ کم. بس زه خدا غواړم هغه سي مقام چې ماته حاصل شي. وی خسترګې پټی کا وسترګې می پټی کې چې ګورم یو ځنګل کې ناستم خوشه تشه زنګل دی بس چې سترګې مې کلاو کړي دنیا بل شی ده. وی ما ته وایي چې بچیا ستا پلار کافر وو، ستا پلار کافر وو او زه شیطان یم شیطان. ستا پلار چې کله دا مقام حاصلولو چې دا خلک غلطول دا مقام چې کله ستا پلار ته حاصلېده نو ماته درخواست وکړه. ما ورته وی چې ته ماته سجده وکړه هر قسمه کمالات زه ذمہوار یم. وی هغه ماته سجده وکړه. نو چې کله ماته سجده وکړه نو بیا دې چې پلار څه کول ټول کمالات او کرتبونه ما خول عیش و عشرت و مزه وی.
نو کتا هغه سي کمال غواړي ما ته سجده ولګوا ستا پلار بهر کرامت د پاره ما ته سجده لګواله کرامت خو ته نشي ویل خاصه زده استهزاء د وجنه ورته کرامت وایم کني کرامت خود ولی کرتا ورته وای وی ته ما ته سجده ولګوا وی دالک سوچ کې شو مسلمانو الله چاته ایمان نصیب کی وی سوچ کې شو چې یا الله تا فرمایلی دی یا الله تا فرمایلی دی چې د نظر او د نیاز او د سجدو لایق صرف یې کیو زما اے الہ العالمین استا ذات نہ علاوہ بل هیڅ چاته سجدہ جایزه نه ده نو چې بل چاته سجده نه ده جایزه نو زه شیطان ته سجده څنګه ولګم وی ما ورته وی چې شیطان زه خو سجده تا ته نشم لګولای عقیدل نشي چې تعالی سجده ولګم وی ها اگر تو سجدہ نہیں کرے گا تو تو ایسے جنگل میں آج گھیرے میں آیا ہوا ہے کہ تو کبھی نہیں نکل سکے گا یہاں سے مر تو جائے گا لیکن نکل نہیں سکے گا مڑ بشے مڑ لیکن ددی زینت چرتا وتل نشے یاد ساتا پا دے جنگل کے بمڑشی یا سجدہ و لگوا یا مر قبول کا میں مرگ میں قبول دے سجدہ نہ لگاؤں یہ بس غائب شو ملعون مردود یہ چکلا غائب شو نظر روان ما دیر مزلے ہو لوگے ہو تندے پسو میاشتو کے بار رواتم نو خلق لیر زیاد خوشحال شو چی علکا یو خود پلار ولی اللہ بزرگ پلانے صاحب وفات شے او یو خود آغا غمو او یو تد آغا یوز وے او منگ ستا پا غم باندلا دیر زیاد غم جنو شے بچے او رکش او دیر شکر دے چی تراغ لے د مرحوم بابا د پیر صاحب یاد میاں صاحب یاد ولی صاحب یاد مولوی صاحب اغا ورکا تحفہ بس منگ تا اللہ را پیدا کی شکر دے چی تراغلی ہوئی غور تویشی پاغا دم لعنت وی او پتاسو دم لعنت وی اخو کافر ہو نو عزیزانو دو ولایت پہ جنگلو قرآن نکیگی منگ نڈیر خلق داوئی چی دی اولیاء نمانی منگ لکا چی اولیاء منو حصو کے نمانی خو منگ اولیاء منو تاسو اسی سڑی مانے فرق دارے منگ اولیاء اللہ منو تاسو اسی سڑی مانے اسی او سڑے چی تزان نسبرگ جوڑ کی نو بس تاسو ہے چی وہ ہو لوی بزرگ دے نو بلعام بن باورا دیر یو لوی ولیو پاغا علاقہ کی نو کلچی موسیٰ علیہ السلام ارادہ وکا جبارینو سرد جہاد اغوی پخپل ما بین کے مشورہ وکڑا ویزے چی ورشو بلعام بن باورا تام ورتوئی چی تدا اللہ ولی او زمنگ پا قوم کے پروتے تاوان دے زمنگا حق دے او تلو اس برگی تا زمنگا پیری مونگ دے مریدانیو مرید پا پیر باندے حق لری اللہ ستا دعا قبلی تا مستجاب الدعوات لویا مرتبہ اللہ تعالی درکڑی دا او تدیر لوی ولی گورا تدا اللہ پا حضور کی دا سے دعاو کا چی دا موسیٰ علیہ السلام سرد اخپل لخکر دلاو اخپلو فوجانو سر منگنا واپس شی بل طرف تے رخ شی اغور توی چی اید اللہ بندگانو تاسو مال داسی شی طرف تا دعوت را کوئے اغا خو بالکل دا کولو کار ندے موسیٰ علیہ السلام زپے جنم چی نبی دے دا اللہ جل جلالہو زکچری داغ پا بارکی لب کشائی حکم حسین چی رب العالمین پا ما باندی غضبو کی دا تاسو سوائے اغور تی چی ناکن پیر سے ٹول عمر دی زمان شکرانے خوڑلی دی گورا منک دا کمشی کمیں تالا راوستے دے مڑا وادستائی پکی گڑی گو منگ اور لرگی سوزے تو پیکا پیو گاڑی دل منگ ڈکو اور شے دل درڑو بزم دل درڑو یو شے راسی نشتا زیدی چی جوڑی گی نو پا قرضے باندے پیسے رخلو خستاد دے جوڑو گمبتی میں جوڑی کڑی دی لے لے اے دا اللہ بندہ کچری تنن دعاو نغواری نو منگ نو دا علاقہ ہم لاڑشی نو بیاتوے او نبا منگیو سو چکانو بلعام بن باورا ولی اللہ دے دا خلق او دانا گوری چی خالم ولی نو دیر خولیو خو آخر ختمہ تبا ولی شوا چی دا پیغمبر مخالفت ہوکا استاس اولیاء پا پل پل باندے دا نبی علیہ السلام مخالفت کی تاسو دس برگین نماتا ہے دا اللہ درگاہ نہ ہوا تلی دی دی کسی شک نشتا ستاسو پا دربار کی دا ولایت صفین دا غینوم نکٹ کی یار لوے بزرگ دے نو آغوت ہوئی چیز با سوچ کم زبا اللہ جل جلالہ سرا مشورہ کم ایو قسم
کچر دا اللہ جل جلالہ منشا و مشیت اجازت ماتاو شو نو زبا دا اللہ پا حضور کی دعا ضرور غوارم کچر اللہ زمنکم بیاز معذور یم بیان کی وی خط سیدہ خیر لاڑو دا اللہ جل جلالہ پا حضور کے استخارہ اکڑا استخارہ چکل اکڑا پا خوب کے وتدا سے معلومات وشو چھ خبردار دا نبی مخالفت طرف تری توجہ نشی دا نبی مخالفت دے کو تباہ و برباد بشے ناغا چکل قوم والا سر ملاو شو و تویوی چی زد نبی مخالفت نشم کولے و ما تا اجازت دا اللہ دا طرف نہ ملاو نش اغور تویوی چی یر جی چی تو نکی نو بل بے سوک کئی خیر دیر اسرار دا دغ بلعام بن باورا خزوا آغا هم دا قوم پو اکڑا دا خزی طرف نے ورطا جیک و لگولو او بل طرف نه قوم ډیر لوی تحفه او تحائف او د دنیا اسباب متاع خیسته خیسته تحفه ولا جمع کړي د رشوت یو لوی پنده او تړلو او نومي ورته د تحفه په کې خو د افسرانو لچ کم خلق تحفه ورړي کنه دي ته رشوت وای ته په هر څه شینوم کېدا لکه مخ کې د شراب متعلق بیان کې در طویلی و چې شراب دی کته هر څه نوم په کې دی یو شکی چې نشه پکې دا د دوايانه علاوه بغیر ضرورت یو شکی نشه پکې دا او ته اسکی کته نوم په د بیر کې دی او کته نوم په باندې د سیوانه پوله کې نه دی بل فرض خو بیا هم چې پاغه کې نشه سکران پکې دی هغه شراب دی هغه ممنوع دی نامدارنګي چې کلا لوی افسر تا یا د علاقې یو مشر تا کتا سو خیال کړی کنا چې کم کسان حج لاړ شي حج لا یا کم کسان عربو نراش نو هغه د مشرانو خلکو له خاص تحفه وروړي زو ته چې کله ورشو غریبانان هغه سره خلاص ملاو کی خو بیا هم کپڑے ساتي چې عرب چرته خچن نشما او پوز انداسی کی چیر سس خوابوی تینا تا مڑا چرتا سڑے لارشی لکھولام بی او چی دی والا ورشی نو دوی لا دا چے او دا روٹے انتظامم جدائی او دوی لا چے زمزم پا کما دلکی کی ورکی آگا دلکیم جدائی دوی لا خجویم جدا خجوری ورکی دا نورو تا دا پیخوار والا ورکی آگا تا دا مدینی منواری والا ورکی مدینی منواری والا خجوری گوری سوک پچانو خوری دا آجانو طولو مرتاسو خطا کرے پیخور کې در تواخلی او تاسو به جوبونی کی زړی واچای چې دا خو شونی کې بیت الله نه راوړي خدای گواه ده ټوله خطا کړي دلته کوغنه کولر را ډکی د ښاو بونه در تنوم په زمزم کیری او تاسو به او ته ودرګه په ولاړی باندې اسکه الکه په ولاړی باندې د زمزم او بوسکلو قول چا کړي ده کم کتاب کې راغلی دی ایو حدیث مبارک کې راغلی دی خدای خو محدثینو دا فرمایلی دي چې دا په اول وخت کې ورستو منسوخ شوی دی دا کار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې الته په ولاړی باندې اسکلې وي اغه زې کې رشوو زې لوندو د کې نستلو زینو زکه په ولاړی باندې اسکلې وي او تور تور شي او داسې قبله ته متمخ کې او دا کلمه ورته تیر کې ته چې بالکل د زمزم کوی نه تازه راغستی هغه د خپل وبونه خدای خبر څنګه وبوي نو بهرحال بیا هغه مشرانو ته خاص تحفه راوړي هغه خاص تحفه چې کله راوړي نو هغه د تحفو په شکل کې هغه قبله‌ای دعاګانی کوي رضی الله دې جزای خیر دې کې دې تر رشوت وای تحفه خو سړی هغه چاله وروړي چې دنیوي هیڅ غرض او مقصد راغنه نه دنیوي اغراض او پتم باندې چې کم شی ورکولې کیږي دې ته ویلې کیږي رشوت او الراشی والمرتشی کلاهما فی النار کی دا خلق داخل دی رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں خود رشوت ورکون کی یو تفصیل دے فقہاو لکلی دی چې کچره د رشوت ورکون کې سړی مجبور وي هغه کم شی کم کار باندې چې د رشوت ورکي هغه کار د خپل حق وي خود ته خپل حق بغیر د رشوت نه ملاويږي بل فرض خپل گاډي د پیسو د اغستره حکومت دنه تحصیل کې ودرولې بغیر د رشوت خپل گاډي ته نه راوځي امدارنګي وانو کری دا ٹی ٹی پوسٹ دے یا او ٹی پوسٹ دے یا پی ٹی سی دے یا بل سی شے دا سچ کم سیټونه دي
ستا تعلیم دومره دی چې ته واقعي دا سیټ لایق یې، قابلیت کوالیفیکیشن وغیرہ هر شی پورا دی، خو تا ته اوس افسران بغیر د 15,000 روپو رشوت نه درکوي، ستا خپل حق دی شرعاً تاغه تا فټ یې، دا سینه چې مشینی چرګه بیلیمینو کې په 500 روپے سند اغسته دی او ټی ټی پوسټ د پاره 5000 روپے ورکوي، بیا خو حرام دی، بیا خو د رشوت حرام دی، ورکول دی حرام دی، نوکری دی حرام ده، تنخواه دی حرام ده، تباہ او برباد دی. خو چې ته صحیح عالم یې، بچی ته سبق پڑھاولای شي، دنیات علم تا سره در سره دی، سند دی صحیح اغسته په 500 روپے دی، پر چنار یا د بیلیمینو نه دی اغسته، پس دا غینا ٹی ٹی پوسٹ تا حق دے پا وطنی اعتبار سره هم، قانونی اعتبار سره، شرعی اعتبار سره، خطا تا بغیر دا رشوت نه ملاویگی. نو فقہاو لیکلی دی چی که دا سزے کے رشوت گناہ سمجھ کر ورکے، گناہ سمجھ کر استغفار پہ وی چی یرا دا شے گناہ خودے، خود چون کی خپل حق ماتا دینا علاوہ ملاویگی، نو بیا رشوت ورکا ان کے جہنمی نہ دے، اغسطن کے جہنمی دے، دا صورت تینا مستثنا دے. کنی نور ہر صورت کی چی رشوت واخلے رشوت تے و حرام دے. ناغو خلقو سے چلو کو چی تحفے و تحائف جمع کرل، بلعام بن باورا صاحب تا ورغلے چی اے پیر صاحبا و میاں صاحبا منگا تالا تحفے راوڑی دی تا زمانگ دا وطن یو لوی عالمی رب العالمین دی تالا زندگی در کیو تا چنوے بس دا ہر ست تباہ و برباد دی تا خطے خزی ورطاوی چی اے دا اللہ بندہ دو لگو نمڑو شو تر اوسا پورم چرتا پا مڑی خیٹے باندے روٹے ندا خوڑلی خزی خوڑی مکاری دیر مکار قوم دے. ان کیدکن عظیم، د دوی مکر توبے و باسا توبے، د خزی خبر بنا مانی د شریعت مطابق خبر کئی باقی نشتا، خود شریعت نا خلاف خو بے و خبرم نہ مانی. وی اے بلعام بن باورا صاحبا منگا گوری وگیو غریبانانیو، دا خلق تعالی تحفے راوڑی، نو دا ستا تا محتاج خو ندی، خدا گورا تا خبولی ولی دی بولی و دا شے تعالی در کڑے دے، نو پکار دارے چھتا پا دوی باندے لک خیالو ساتے، نو آغا مائل شے دنیا طرف تا، جے نمازون وی والا راوڑی، مسوکون وی راوڑی، تسپی بئی، کدیشی آبی زمزم ڈبی بئی، او گوتی موتی بئی، او نور سا کولا لونگے حساب کتاب دیر سیزون دی دنیا کے در رشوت. رشوت دا ہدیے دا عطیے پا جامع کی دنیا کی عظیم رشوت خوری شروع دا. اللہ دے منگتا سو بچو ساتھی کمی شکئی اغویل دیم اللہ ہدایت تو کیوں کہ دا ہدایت نصیبی نہیں، پروردگار دی صفحہ ہستے نہ مٹاو کی. نو آغا بیاس دعا شروع کروی چی سیدانو لا سے پورتا کو دا رب العالمین پا دربار کے دعا کئی، بد دعا موسیٰ علیہ السلام تا بد دعا کئی، دلتا دے آواز کئی دا موسیٰ علیہ السلام خلاف رب العالمین فرمائی چی گورا ستا پا زبان کی ہت شے نوی، تالا کا درجہ ملا ہوا، برنا ملا ہوا، تکا بزرگوے دا برنا بزرگوے، تکا ولی اللہ وے برنا ولی اللہ وے، ستا دعا گانی چی قبل دے آغا پتا کے سکمال و کمال، سکمال در کیوں ہاگا کمال داو چی ستا سجدہ مانا سوا بل ہی چاہتا نکی دا نظر و نیاز لائق دے صرف زبل لما، او بل دا وقت نبی اتباع دے کا ولا متبع سنت وی سنت، او کلا چی سوک دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دا ہر نبی پخپل وقت کے خلافو کی نو آغا سڑے مسلمان نشی پاتے کے دے اگر چی لوئی والی عالم والی نہیں، لکہ دا سنت و خلاف تے طور تب بزرگ وائے نا خو کی دلے نشی. نو رب العالمین پا حضور کی دعا کئی دا برن اللہ کری دا اسمان مخالف شوی دا خلین آواز و باسی، موسیٰ علیہ السلام خلاف آواز کئی، رب العالمینی پا زبان باندے بد دعا دا خپل قوم جبارینو تراوستا دے چکل بد دعا موسیٰ علیہ السلام تا کئی، نو بے اختیار ہے دخلین جبارینو تا بد دعا وزی اگوی چگے کے چھے اے قوما، اے بلعام بن باورا، اے پیر سے بتا خو منگ تباہ و برباد کو تو خو زمان خلاف لے گیا ہے، یا غورتوی چھے اے قوما زخم تباہ و برباد کم، واللہ زما زبان زما پا اختیار کے نہ دے، دا زبان باندے چیز سوایا ما دا زما اختیار کی نہیں دے، بس روان دی، یا اللہ جبارین تباہ کے، یا اللہ برباد کے، دا سی بد دعا گانے تینا ہوا تھی.
اسمان لکیری مخالف شي رانه شي ولی بالکل الله تعالی سی ودري کی چې دا سبا کوي. په دې کوچی کې یو وخت یو سړی د زبرګه دعوا کړې و، وای چې یاره دا سی وکې ناسته یو کس ورته خلپ پس کول ورته جی سره ولیدل دا تاسو چادر به پیوا چولو هغه به ته شاغه بیت الله مې ولید وی خان نور دې سولیدل یا لو رڼا را کوز شو د اسمان د طرف نه وی نور دې سولیدل وی بس دغه د بیت الله مخه تکې ناستا وی نقاب د ځان نه لري کوی د الله جل جلاله دیدار مې وکړ پناستي ناشتي والته ورسید او بیا وی چاته وی چې مولوی سے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوب کې لیدلې او تاسو سلام هم وی چې د ټوله پارټي والا ته سلام وای چې 50 روپے شکرانه دیم تعالی درکې دی بہت په دې جیبونو لسنو منډل هر جی واخله الکه د مولیانو په غوګونو په ذهنونو باندې خدای پټه لګولې ولې د متبع سنت نو زکا نو هغه چې کله بد دعا شروع کا بد دعا د خپل قوم خلاف وتا ورته چې مونږ خو دې تبا کړو وي بس زما په اختیار کې سنشتا و زم تبا کړم خو یو چل درته خیم وی چل داره چې ګورا موسی علیہ الصلات والسلام د الله نبی دې هغه قوم د بنی اسرائیل د نبی اتباع کړي دا اغوی داوی چې لا اله الا الله موسی کلیم الله اغوی رب العالمین من له دې الله جل جلاله دربار ته سجده ریس کیږي هغه خلق دی چې د موسی علیہ السلام اتباع کوي ګور دا قوم ډیر سخت قوم دی والله د دې مقابله ډیر ګرانه دا زما ولایت تباہ او برباد شو زخم تباہ کړم او یو چل در تخیم په غوی باندې د غلبې لپاره وی چلو خیازا وی چل دارے چې حسینی جنکه د کورونو نراو باسه وړې جوړې کې سنگار حساب کتاب برابر کې لکه نن سواد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت چې کله پکور کې خزه پاتې کیږي نو هغه ځان نه جوړي الان کې شریعت کې حکم دار چې پکور کې کما دن نه خزه دا خاوند پکور کې دینو هغه د خسنګار کوي په کوټه کې دن نه او په خپل صحن کې دن نه دا سې د ځان جوړ کی چې خپل خاوند دا تصور وکي چې زما د خزنه زیاته خزه کائنات کې بل نشتا او چې کله بار وزي نو بیا د داسې پاړونه داسې چادر او داسې برقه دی واچي چې د خلکو نفرت نه پیدا شي چې مړه داسې یو اسی س شعر روان دی دانه چې ته برقې له استری ورکه او ستاره پکې ولګي چې کله بار وزنو داسې سندل پخو کې چې ستاد سندل خرج سره تمامي دنیا خلکو سترګي اوړي کپڑے دې داسې کپڑے بار د پاره ساتلی چې کله بار زی خپل خاون ته چې راځي نو په کپڑو کې نه بلکې رنجکاړي دی اغوستي کور کې دې دن نه شکل داسي چې خلکو یې چھوړل دې د سره خزادانه خو چې کله بار زی نو بیا هغه خاص جوړا هغه سرخی او پاوډر هغه لباس هغه اعلی تزیین چې کچری وا ډیره بوډه خزا ډیره بوډه خزا ډیره بدرنګه خزا هغه سی میک اپ وکي نو توبه او باسه خلک وای چې دینه حسینه خزا خو دنیا کې بلشتنه نو د مسلمان قوم قانون دار چې په کورونو کې دنه سنگار او کور نه بار داسې میلاو بیکاره لباس چې چا مخ ناوړي عطر خزه ته لګول ولې نه دی جایز وجه صدا پیغمبر سنت دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عطر ډیر خو خول خو خزه ته ولې نه دی جایز کور کې دنه نه بار کما خزه چې بار وزي یا کما خزه سره چې کور کې لیور وسیږي ترز و اوراره خوري سو کور سره وسیږي هغه ته عطر ولې نه دی جایز چې کله د روان وینو د خوشبوې پسې به چا مخ واوړي او چې کله خوشبوې پسې مخ واوړي نو په شکل به سترګي پریوزي او چې کله نظر د دې په مخ باندې پریوزي نقشه به زړه ته کوزه شي او چې کله زړه ته نقشه کوزه شي بیا تباہی جوړ شي یغض من ابصارهم ويحفظ فروجهم الله جل جلاله فرمائی وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم تمام مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچے کر دیجئے ولے رستو اللہ فرمائی اول فرمائی یغضوا من ابصارهم سترگی ٹیٹی کے سترگے اول فرمائی یغضوا من ابصارهم رستو وی ویحفظوا فروجهم اول اللہ فرمائی سترگی ٹیٹی کے رستو فرمائی د فرج حفاظتو کے داسی نوئی پکار خدا و گورے اول فرمائی چ اول د ځان حفاظتو کا فرج وساتا فرج بچ کا سترگی ٹیٹی کولے فرج بچ کول ډیر ضروری دی
سترګو ټټول خود فرج د بچ کولو را اهم نه دي خو الله فرمائی اول فرمائی یغضوا من ابصارهم پہلے فرماتے ہیں نگاہیں نیچی کر دیجئے بعد میں فرماتا ہے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ولی زکا چی سترگی دی کلٹیٹی شینو بیا با دا فرج حفاظت کئے چی ترسو پوری دی سترگی پا غیر محرم باندے لگی ترسو پوری دی چی سترگی پا بلی خز باندے لگی واللہ کا دا فرج حفاظت ہو کے نہیں سکوے اللہ فرمائی لی دی ٹک تے چی تا دا زان نسبرگ جوڑ کڑے دے تا دا خزو پا مینس کے ناس تے خلقو تا مسالے کئے الکہ دعوت تبلیغ والا کار چی کم دے دا علماء کرامو پڑے سوچ سمجھ کر شروع کڑے دے دعوت تبلیغ کی زنانو تا دا تبلیغ دا پارا علماء کرامو دا اعلان کڑے دے چی خزو تبا یو ناری نہ بیان کئی خو خزو تبا لوڈ سپیکر لگی دلی جماعت نہ بیان کی ہم دا سیدھا کنا دا تبلیغی جماعت والا چی کمو زنانو لا دعوت ور کئی آگے کے شرط دارے آگے زنانہ سرب اخپل سڑے ور سریو کور کے بجمشی بیا با کور کی دن دو لوڈ سپیکر خل لگی دلی اور بیا با بار جماعت نہ سڑے بیان کئی ما پخپل دے ارمان شاہ پا محلہ کی لی دلے زنانو جماعت راغلے انو ز پخپل غلط فہمے کیوں میں دا خلق سنگ کار کئی گورے لگ کوئی سڑے ہو گوری دو چکل اور اغلم جماعت کی دن نہ سڑے ناس کو نارینہ ورطا ناس تو لوڈ سپیکر لگی دلے وہ پا جماعت کے دن دا لوڈ سپیکر خلنوا ما چانا تپوسو کچھ دا لوڈ سپیکر میک تا خبری کوئی لوڈ سپیکر خونیشتاوی دا کور کے زناناو تا لگی دلے دے زنانای دن نواوری نو دا نمنا دعوت تبلیغ جائز دے دا سنا چی تا گیر چپیر را پنڈی کڑی ہوتا ورطا ولاڑوے چوغا دیں ورطا والیو پٹکے دیں ورطا برابر کڑی سترگا دیں تو رکڑی دا ندے جائز مرا دا چا جائز کڑے او دا علماء دیوبند او دا تبلیغی جماعت علماء کرام خدا سے دعوت تبلیغ اجازت چالندے ور کڑے دا خو کسو کئی دا خپل ذاتی دے آغا دی پا تبلیغی جماعت باندې نه لگئی دا تبلیغی جماعت بدنامی دی نه کئی نو بہرحال اللہ جل جلالہ فرمائی اول سترگی ٹیٹی کا کل دی چی سترگی دا پردی مختا و نلگی دی نو بیابت دا فرج حفاظت وکڑے شی کنی نیشی کولے خزت اللہ خطاب فرمائی وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن خزتهم وایا نگاہ سترگی دی ٹیٹی کی ولے کلچ سترگی بلتا نغڑی نو بیابو ویحفظن فروجهن دا فرج حفاظت بو کی کہ دروازے پچاوت کے دا دروازے پچاوت کے دا کور یوزے پسوری کی دی پردے نارینا لے دو نو دا خدای گواہ دے چی تو یو لو یا عالم اوز برگا شی چی پا پردی سڑی ستا نظر لگی چی تا نبا ضرور گناہ کی او که سر نورا گناہ در نونیشی نو کم از کم دا پردی سڑی دلی دلو گناہ خدا کن دا خون گناہ دا کدا سے ثواب کار دے نو بلعام بن باوراتا اغورتا دا ترکیب و خولو چی گورا دا دی موسیٰ علیہ السلام قوم دے موسیٰ علیہ السلام نبی دے او دوی دے اتباع کردے دا یاد و ساتا دی باندے تاسو غلبہ نشے حاصلہ والے صرف دا سے کارو کے چی خزو تا دا سے ہوائے چی زنونہ دی سنگار کی پیغلی پیغلی جنہ کہہ رہا ہو باس ہے حالکہ سو کسان چندے دا پارا وچت سے چندے کے ٹول کسان تعاونو کے نوئی چی خزی ڈیری سنگار کے زیب و زینت سرا بیائی دا فوج مخیطا ہو باس ہے او خزو تا یو خطاب ہو کے حق جنکیو تا دا ہوائے چی گورا دا دا فوج والا خلق دا بنی اسرائیل دا دا موسیٰ علیہ السلام امت دا گورا مسافران دی دیر وقت نا دا دا کور نا استلی شوی دی کور نا دیر وقت کی گی چی ندی لی دلی نو دوی کچری تاسو تاسو چک چوندارا لگا والا چی سورتا و نوائے دی زنانا پوئے کے چی کچری دا فوج والا تاسو سرا سکول غختل نو تاسو با ممانعات نکوے بس خم آئے لے گئے ورطا چرتا چی مجمعو گو رہے نو ورطا مائے لے گئے و دی قدم کے خل چک پیدا کوے او دا سی برقا خیر دے ورطا لرے کدا لگی کپڑے مورتا ہو خواہ چی گورا کپڑے میں دا سی اللہ یازو بلا دیر دا پختانو نا خو بالکل ایمان ہوتا لے دے سیڑیا اسی پختانا مینگا پختانا بجلی گرم لیسے بسوائی نو اکلا چاگا خزر آواتی فوجو دیر وگے تگے فوجو خود موسیٰ علیہ السلام مسافران ناغا خزی ورطا جبارین و روی استلی داغا فوج خواہ کی آمد و رفت شروش موسیٰ علیہ السلام
امت خو تینا ډیر ځان بچ کولو، خو بهر حال د موسی علیہ السلام د قوم د امت یو ډیر لوی شخص په دې ګناه کې مبتلا شي. موسی علیہ السلام ډیر منع کړ، ډیر دعوت ولا ورکړ، ورته وی چې ګوره دا کار مکه، خو هغه سړی باز نشه داغه په خلی باندې. بالآخر هغه نه بدفیلی وشو هغه خځې سره. نو الله جل جلاله دومره زیات غصه شو. بلعام بن باورا ورته دا ویلیو چې کم قوم کې بدکاری شروع شي، هغه قوم باندې د الله داسې غضب او قهر نازلیږي چې هغه قوم چرته غلبه نشي کولای. موسی علیہ السلام قوم تاسو په بل طریقه باندې مغلوب کولای نشه. دا غوی د مغلوب کولو صرف یو طریقه ده چې هغه تاسو په بدکاری کې مبتلا کړي، نو د الله جل جلاله د مدد نگاه نه واوړي. ناغوی چې کله په هغه بدکاری کې مبتلا شو هغه یو کس، نو الله جل جلاله مدد او نصرت نه اوچت چې الله داسې غضب ور باندې وکړو چې طاعون مرض په دې ټول فوج باندې الله ولګولو. طاعون بیماری په یو ورځ باندې 70,000 بنی اسرائیل الله هلاک کړل. د طاعون بیماری نه د یو کس د زنا په وجه باندې، د یو کس د بدفعلی په وجه باندې، پردې زنانه ته د بدو قتلو په وجه باندې یو ورځ باندې 70,000 بنی اسرائیل تباه شول، مړه شول. بیا هغه قوم څه چلو کو، آخري هغه سړی قتل کړو او بیا یې داسې مخامخ لکه یو چوک ګورې په داسې چوک باندې زوړند کړو. د عبرت د وجې نه سزا یې والا د مرګ ورکړه. پس د هغې نه الله هغه قهر تېنه لرې کړ. نو هغه د بلعام بن باورا قصه ده چې هغه ډېر لوی ولی و، خو چې د نبی خلاف یې کله وکړ تباه او برباد شي. نو په دنیا کې داسې خلق شته چې هغوی به ټیک ته لوی عالمان به وي، ټیک ته ځان باندې به د زبرګۍ چادر اچولی، خو چې کم سړی د سنتو خلاف چلیږي هغه ته الله پاک څه وایي؟ اللہ فرمائی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا. اللہ فرمائی وایا دے خلق تام خبر دا غچا چ ورکڑ او ما غلا علم د آسمانی بعضی کتابونو نو فنسلخ منها او تو هغه سړی دا غ آیاتونو دا غ علمنا تنوت ارشه پرخل فاتبعه الشیطان نو اتباع وکړه د شیطان ور سره ملګری شو. شیطان وی چې اوس مې موقع بیا موندا، د نبی خلاف باندې سړی راغی، اوس مې موقع په بیا موندا. نو الله فرمایي وفکان من الغاوین، د شد گمراهونه. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. الله جل جلاله فرمایي ولو شئنا کچر غخته منګا لرفعناه بها نو زمنګ بد د درجه پورته کړي، منګ بدلا داسې لوی لوی درجات ورکړیو بها د آیاتونو د علم په وجه باندې. خو کله چې د قرآن او د سنت خلاف نه وای کړي، د نبی خلاف نه وای کړي، د نبی اتباع کړي، نو الله فرمایي لرفعناه بها، ہم اس کے درجات کو بلند کرتے. لیکن اللہ فرمائی ولیکنہ اخلد الی الارض، لیکن دیسم کی طرف تمائل شا، دنیا دولت طرف تمائل شا، تحفو تحائفو طرف تمائل شو، جرمنو پیسو دولت و بسکٹو طرف تمائل شا. واتبع ہواہ، دا خپلو خواہشات و اتباع اکڑا. نو اللہ فرمائی فمثلہ کمثل الکلب، ددا سے عالم، ددا سی ولی، ددا سے بزرگ مثال سنگرے کا مثل الکلب، دسپی مثال ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.